السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. راشد خان په بیګ باش لیګ کې وځلیدی، ظاهر خان او سمیع الله شنواری د نیپال په ایورسټ لیګ کې او په ضلحق فاروقي هم خرڅ سو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. ایورسټ لیګ کې نن سمیع الله شنواری زبردست او په زړه پورې لوبه د خپلې لوبډلې دپاره ترسره کړل چې ډېره رااړخیزه لوبه یې وکړه د خپلې لوبډلې په ګټه، خو خپلې لوبډلې ته یې لوبه هم وګټل. نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه زبردسته په زړه پورې 50 سیزه هم واله او 3 ویکټې هم ترلاسه کړلې. په نننۍ لوبه کې سمیع الله شنواری د خپلې لوبډلې دپاره 88 منډې وکړې چې 6 شپږیزې او 6 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې او په بالینګ کې بیا 3 مهمې ویکټې هم واخیستلې چې د خپلې لوبډلې په بری کې ډیر مهم رول ولوبوي. راشد خان نن د استرالیا په بیګ باش لیګ کې زبردسته په زړه پورې بالینګ او بیټینګ ترسره کړ. په بالینګ کې 4 اورونه ترسره کړل، 2 منډې ورکړلې خو کمه ویکټ یې وانخیستل. په بیټینګ کې بیا زبردسته په زړه پورې بیټینګ ترسره کړي، په 14 بالونو باندې 40 منډې وکړې، 1 شپږیزه او 2 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې، خو لوبډلې دغه لوبه هم وبایلل. په ضلحق فاروقي هم په بي پی ایل کې تړون وکړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او تیز توپ اچوونکي په ضلحق فاروقي د بنگلادیش پریمیر لیګ کې تړون وکړ. هغه به له کومیلا وکټورین لوبډلې سره پر روان پړاو کې ولوبیږي. په ضلحق فاروقي چې تر دې وړاندې د نړۍ په ګڼ شمېر لیګونو کې د لوبېدو تجربه لري، دا ځل د بنگلادیش پریمیر لیګ ته هم واخیستل سو چې له کومیلا وکټورین لوبډلې سره به ولوبیږي. په ضلحق پارک کې اوس د استرالیا بیګ باش سیالیو څخه راوزګار سو. هغه د لومړي ځل لپاره په دغه سیالیو کې اخیستل سوی چې زبردسته په زړه پورې توپ اچونه هم کړې وه. له حاصلو څخه سرغړاوي یې تړون لغوه کړ. هغه د بیګ باش لیګ ترڅنګ د هند پریمیر لیګ T10 کې هم د لوبېدو تجربه لري او لومړي ځل لپاره د پاکستان سوپر لیګ سیالیو ته هم اخیستل سوی دی. د یادولو وړ ده چې رحمان الله ګربز، کریم جنت، عثمان غني، درویش رسولي او ابراهیم زدران هم د بنگلادیش پریمیر لیګ کې د لوبېدو تړونونه کړي دي او یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم په دغه لیګ کې لوبېږي. د ریشب پنډ د ټپي کېدو په غبرګون کې وروشي روټیلا پوسټ کړی دی. د هند کرکټ د تکړه لوبغاړي ریشب پنډ د ټپي کېدو لږ وروسته د هندي ماډلي اورشي غبرګون هم څرګند شوی دی او یو پوسټ یې شریک کړی دی. اروشي روټیلا په مکرر ډول ویلي دی چې د هغې او هندي کرکټر ریشب پنډ ترمنځ هیڅ هم نشته، خو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي تل د ریشب پنډ ته منسوبي او د دواړو د اړیکو دعوې کوي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د هندي کرکټ لوبغاړي ریشب پنډ موټر د لوی لارې پر سر ټکر سو او اور یې واخیستی. په پیښه کې نوموړی سخت ټپي سو. وروسته ډاکټران وایي چې اوس د دغه 25 کلن توپوهونکي حالت د خطر څخه بهر دی. په نیپال کې ظاهر خان یو ځل بیا وځلیدی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چینمین توپ اچوونکی ظاهر خان پاکتین نن د نیپال په شلاوري ځلي کې یو ځل بیا د خپلې لوبډلې په ګټه زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل چې 3 ویکټې یې د خپلې لوبډلې په ګټه ترلاسه کړلې. د یادولو وړ ده چې د نیپال په لیګ کې تر اوسه پورې تر ټولو ډېرې ویکټې ظاهر خان 14 ویکټې اخیستې دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.